بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو زړه ته نږدې زده کوونکو، خوشحال یم چې تاسو ته په نن درس کې حاضرېږم. یو خاص بخښنه د هغو کسانو څخه کوم چې زموږ درسونه تعقیبوو. البته موږ دغه یوه اونۍ دوه اونۍ درسونو ته حاضر نه شو. له ټول څخه زموږ همدا غوښتنه ده چې راشئ زموږ په همدې چینل کې په کره پښتو ژبې باندې انګلیش په وړیا ډول باندې زده کړئ. دا به ستاسو لپاره فکر کړم تر ټولو یو بهترین او زرین چانس وي. نن موږ تاسو ته په انګلیش برخه کې د 4000 words یعنی د 4000 اساسي لغاتو څخه البته څلورم یونټ تکمیلوو. کوم کسان چې نوي دي کولی شي زموږ درسونه په همدې چینل کې د 4000 لغاتو پلی لیسټ وګوري چې زه لاندې ډسکرپشن کې لینک پرېږدم. همداشانته د انګلیسي 12 زمانو په اړه زموږ جوړې شوي ویډیوګانې چې لا هم دوام لري دا وګوري. خبرې اترې کول دي، څو پلی لیسټ د هغه موږ هلته اچول دي. او که غواړئ زموږ حمایت وکړئ، زموږ د همکاري په موخه کار وکړئ، نو چې فقط کافي ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او یې نورو ملګرو ته شیر کړئ. راځو موږ نن 4000 words مطلب د 4000 لغات څخه موږ تاسو لرو څلورم یونټ درس. نمبر 1 لغت ده پوزیټیو. پوزیټیو ویلی شي مثبت ته ویلی شي پوزیټیو. مثال کې موږ تاسو لرو always think positive. مثلا ته چاته وایي always think positive. always مطلب د همیشه، think فکر کو، positive مثبت یعنی همیشه مثبت فکر کو. always think positive همیشه مثبت فکر کو. نمبر 2 punish ویلی شي سزا ته. یو چاته سزا ورکوي کنه، کوم جرم یو څه کړی وي ته سزا ورکوي. punish ویلی شي سزا. په مثال کې موږ تاسو لرو today our teacher gave us harsh punishment. نن موږ ته ښوونکي ډېره سخته جزا راکړه، ډېره سخته سزا راکړه. today ویلی شي انګلیش کې نن ته، ټیچر ویلی شي استاد ته، give us راکړله چې دا give د give دویم حالت ده، او harsh ویلی شي سخت، punishment سزا یعنی نن موږ ته ښوونکي ډېره سخته سزا راکړه. بیا هم دا جمله today our teacher gave us harsh punishment. Number 3 represent ویلی شي نمایندګي کول. د یو څو کسانو په سر نمایندګي کول او د یو څو کسانو خبرې صرف ستا په اوږه بارېدل، دې ته ویلی شي نمایندګي. represent نمایندګي کول. today my lawyer will represent me in the court. today نن ورځ my lawyer زما وکیل will represent شاید نمایندګي وکړي زما په کوم ځای کې؟ عدالت کې. ګورئ لایر ویلی شي وکیل ته په انګلیش کې، او ریپرزنټ اما نماینده ته ویلی شي، او کورټ ویلی شي عدالت ته، کوم ځای کې چې عدالت قانون حساب. today my lawyer will represent me in the court یعنی نن به زما وکیل په عدالت کې نمایندګي وکړي. صحیح شو. څلورم نمبر موږ تاسو لرو شیک معنا ده ښورول. دا شانته که نه دې ته ویلی شي شیک خورول یا هم خوځول. که تاسو فکر کړی وي په هغو بوتلو باندې چې سرونه بند وي، زیاتره هغه په شربتو باندې وي، په داسې نورو چیزونو، نو هلته یې لیکلي وي شیک ویل بیفور یوز. شیک ویل مطلب دا ده چې وی خوروئ ډېر ښه، بیفور یوز مخکې د استفادې نه. وګورئ تاسو شیک ویلی شي خورول ته، ویل ښه، بیفور مخکې له یوز استفاده دی، یعنی مخکې له دې چې تاسو دا بوتل استفاده کړئ یا دا دوا استفاده کړئ دا وښوروئ. صحیح شو. شیک ویل بیفور یوز یعنی مخکې له استفاده کول نه ډېر ښه وښوروئ. پنځم نمبر مو تاسو لرو سپریډ نشرول، خپرول. صحیح شو. سپریډ نشرول، خپرول. He spread the news in the entire village. هغه خپور کو خبر in the entire village په ټول کلي کې. entire مطلب د ټول. صحیح شو. entire مطلب شو ټول. صحیح شو. او spread خپرول، او نیوز په انګلیش کې ویلی شي خبرو ته، خبرونه، او village ویلی شي کلي ته. سیدا لغات هم دلته لرو. he spread the news هغه خپور کړو خبرونه in the entire village په ټول کلي کې که نه. مثلا he spread the news of me که نه in the entire world. شپږم موږ تاسو لرو سټرول چکر ګرځېدل.
صحیح شو یو ځای ته ځې په چکر ګرځېدل ګشت کول ته ویلی سي stroll. I like to stroll through off the park. همیشه په یاد ولرئ کله چې په یو کلمې په آخر کې د جی ایچ توری راځي نو دا اتیا نه بلکې تر 90% امکان لري دا باید فی تلفظ شي. صحیح شو هره کلمه کې سي جی ایچ دو توري یعنی جی ایچ آخر د کلمه دا به فی تلفظ کوي. چې به تلفظ کوي فی په یاد همیشه ولرئ. I like to stroll through off the park یعنی زه خوښوم چې په چکر وګرځېږم سر تا سر د پارک. through off معنا سر تا سر د پارک یعنی ټول ځای د پارک. نمبر 7 شمیره د موږ تاسو village ویلی سي کلي ته. village کلی. There are only a few houses in our village. There are یعنی معنا دلته دي only فقط a few houses څو دانې کورونه in our village زمونږ په کلي کې یعنی دلته دي یو څو دانې کورونه زمونږ په کلي کې. There are دلته دي only فقط a few houses څو دانې کورونه in our village زمونږ په کلي کې. نو انشاءالله چې دومره به سخت نه وي ګرچې مونږ هره ورځ د 4000 لغات څخه لس لغات وایو خو دا چې دلته یونټ 4 خلاصېږي او خوشبختانه زموږ ستاسو ته لغات هم د 4 یونټ خلاصېږي. بل درس کې زموږ ستاسو 5 یونټ درس شروع کېږي. یعنی ګورئ موږ تاسو ته اوسه پورې 4 یونټه درس ویلي چې هر یونټ 6 لغات لري. 4 دانې شلګونه کېږي 80 لغاته. 80 لغاته ما تر اوسه پورې تاسو ته تدریس کړي دي سره د تلفظ سره د معنا او تر ټولو مهمه چې دا بیا دا جملې دي تاسو فکر وکړئ. یعنی البته تاسو دا فکر مه کوئ چې دا و لغات دي. په دې و لغاتو کې موږ تاسو ته تقریبا ډېر داسې ښې جملې مو ښودلې چې ډېر په صحیح طریقې سره زده کولی شئ. انشاءالله زموږ له تاسو سره وعده ده چې موږ به تاسو ته د همدې چینل لارنه ترو انګلیش در زده کوو. خو ستاسو به زموږ سره همدا همکاري وي چې زموږ ویډیوګانې به تر پایه ګورئ. که مو وس کېږي شیر کړئ تر نورو کسانو او حتما در سره لایک کړئ ورسره بل څه ووایم سبسکرایب کړئ چینل ځکه زموږ چینل غواړو چې لا هم مخ په ترقي او مخ په پیشرفت باندې لاړ شي. زموږ هر یو ورځ بعد ویډیوګانې له همدې چینل څخه کتلی شئ. تر بل درس چې زه بیا راځم ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.